فغم یو سبب چې هغه او ته د ورځې 15 ټیمه عملي کولی شو او په هغې باندې چې ډېر زیات وخت تېر شي 15 سیکنډه په 15 سیکنډه کې ما ته رب العالمین جنت ته داخلوي. صحیح حدیث کې راغلی دی، امام بخاری رحمه الله خپل کتاب کې ذکر کړی دی. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من قال حين يسمع النداء، کوم انسان چې اذان واوریدلو او د اذان د اوریدلو نه بعد دا دعا ویلله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. په دې باندې څومره وخت لګي چې ډېر وخت په سما واستانه ولګي 15 سکندله. کوم انسان چې اذان واوریدلو د اذان د اوریدلو نه بعد د الله پیغمبر فرمایي چې دا دعا ویلله وحلت له شفاعة يوم القيامة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې انسان د فاره فورد د قیامت باندې زما شفاعت کول دا واجب شو. زبر دې انسان د پاره فورد د قیامت باندې شفاعت کوم چې الله دا انسان د جهنم د اور نخلاص کو جنت ته داخل. دا څه وړه خبره ده چې زما ستاره لپاره پیغمبر فورد د قیامت په سخت ورځ باندې داسې سخت ورځ چې الله فرمایي یوم یجعل الولدان شیبا، ماشومانو کې بوډاګان شي. داسې سخت ورځ چې 50,000 کاله خو سر ورځ ده. داسې سخت ورځ چې انسانانو ته به د المر د په اندازه د یو میل باندې نږدې. داسې سخت ورځ چې انسانان به د خپلو ګناهونو په مقدار باندې په خولو کې ډوبي، څوک د خپلو ګوټو پورې، څوک د خپلو زنګونونو پورې، څوک د خپلې بډې پورې، څوک د مرۍ پورې، څوک د غوږونو د نرمو پورې. انسان به چېرې په خولو کې ډوبي. په دغه ورځ باندې چې د الله پیغمبر زما او ستا لپاره شفاعت کوي د جهنم د اور نه خلاصوي او جنت ته داخلي په دې آسان عمل چې ما او تا دا عملي کو رب د الله رب العالمین پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به پوره د قیامت باندې په سخت ورځ باندې زما او ستا لپاره شفاعت کوي چې یا الله د انسان د جهنم د اور نه خلاص کو جنت ته داخل کړي. صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی. اوس ګوره ډېر انسانان په هغې باندې د خپل نفس او شیطان دومره غالبه شوی، اذان به شروع شي دی به اذان ته غوږ نه ږدي، د اذان چې کوم مسنون طریقه باندې جواب ورکول دا به ورنکي، فضول خبرې به کوي لګیا به اذان به ختم شو. د انسان به دا پروا نه زما دومره یو لوی عمل رانه پاتې شو. اگر که عمل آسان دی خو د دې عمل چې مرتبه ډېره لویه ده.